زما محترمو مشرانو کشرانو عزتمندو مسلمانانو رونو استاسو دی جماعت کې نن زمونږه مولانا امان الله صاحب دامت برکاتهم العالیه شاگرد عثمان د قرآن ختم کړی دی وسره د هغه دوه خویندې دي. الله دې دا ختم تاسو ټولو ته مبارک کړي. په زور وایه امین. په سټیج باندې تشریف فرما حضرت مولانا عبدالبصیر صاحب دامت برکاتهم العالیه. اول چې زه دې جماعت ته راغلی وم وخوشو 15 کاله 4 کاله به کېږي. مولانا عبدالبصیر صاحب راوستی وم، دلته لویه دستربندي وه او الله پاک دې مولانا صاحب په سټیج ناست دی. الله دې د هغې علم عمر کې برکت واچوي. د دې علاقې مشر عالم دین حضرت مولانا عبدالصادق صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه تشریف فرما دی او حضرت مولانا شاهد صاحب هغه ناستی. حضرت مفتی عدنان صاحب هم تشریف راوړو. الله دې د ټولو ناس ته مونږ او تاسو دپاره د خیر او برکت ذریعه وګرځوي. تاسو امین نه وایي، په زوره وایي امین. د ماشوم نوم عثمان دی، قرآن ختم کړی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طالبانو کې، د پیغمبر په مدرسه کې، د پیغمبر په شاگردانو کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو عثمان و. هغه د قرآن عاشق و، په قرآن باندې مین و، په قرآن باندې فدا و او په قرآن ځان قربان کړو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه ټول واقع او منظر ماته د عثمان د نوم سره را یاد شو. دی وړوکی عثمان نن چې قرآن یاد کړی دی، دی وړوکی عثمان نن چې حفظ کړی دی، دا وړوکی عثمان نن چې د الله پاک قرآن سر ته رسولی دی. د نوم عثمان دی او نن قرآن سر ته رسولی دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه کې د قرآن طالب حضرت عثمان و. په قرآن باندې عاشق و، قارئ القرآن و، هر وخت به د قرآن تلاوت کولو او قرآن باندې مین و، په قرآن مجید باندې عاشق و او د قرآن مجید لوی داعی و. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدرسې کې لا داخل شوی نو، لا عثمان نه حضرت عثمان نو جوړ شوی. هغه ټیم هم حیا پکې وه، هغه ټیم هم پکې شرافت و، هغه ټیم پکې عظمت و، هغه ټیم هم پکې پاکی وه. حضرت عثمان چې د پیغمبر مدرسې ته داخل شو، قرآن مجید یې اوه او په قرآن باندې ایمان راوړو، د پیغمبر رسالت او د پیغمبر نبوت تسلیم کو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحبت کې کېناستېدلو. بیا د قرآن په برکت باندې، د قرآن د تلاوت په برکت باندې، د قرآن مجید سره د مینې په برکت باندې هغه عثمان دون لوی مقام او دون لوی مرتبه او دون لوی عظمت او دون لوی شان پیدا کو چې زمونږ مور بیبي حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې زه په خپل حجره کې ناسته وم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر ریاض الجنه کې زما د حجرې نه بهر تشریف فرماو. بالغ ورته پروتو، ډډه لګولې وه، دا پنسه مبارکه یا لنګ مبارک لک شانته د خپې باندې دونه لک شانته اوچت و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناستو. حضرت ابو بکر صدیق راغو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سے تشریف فرماو. حضرت عمر راغو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سے تشریف فرماو. حضرت علی راغو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په هغه کیفیت کې تشریف فرماو. دې کې حضرت عثمان را دن شو او چې حضرت عثمان را دن کېدو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل حیت بدل کو، نشست بدل کو، انداز بدل کو، بیا کېناستېدلو، پنسه ښکته کا، لنګ ښکته کو او چې کله حضرت ابو بکر صدیق لاړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته را دننه شو، ما ورته وویې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پلار ابو بکر صدیق دننه راغو، ته هم هغه سے تشریف فرماوئ. حضرت عمر راغو، هغه سے ناس وی. حضرت علی راغو،
هغه سے ناسوي او چې حضرت عثمان را دن نشو بیا تاسو خپل کیفیت خپل حیت بدل کو. داوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته فرمایل عائشه عثمان د قرآن قاری دی، عثمان د قرآن طالب دی، عثمان په قرآن ایمان راوړ دی، عثمان کې دونا حیا دا دونا حیا چې زما پنسا لگا اوچتا وا دا که عثمان قتل وا بیا عثمان ما سره خبره نشوي کوله، بیا عثمان خپل پیغام ماته نشوي را رسوله، بیا عثمان خپل خبره ماته نشوي را رسوله. زکه سم کې نستدم او سما واپس مې خپل نشس بدل کو، ډډه مې دې د پاره ختمه کا چې عثمان خپل خبره ماته وکي. او عثمان هغه عثمان دی چې د مکه په لارو کې ګرځي، د عرش او د اسمان فرشتې هم دنه حیا کوي. وای سبحان الله، پسوره وای سبحان الله. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوی صحابی دے او لوی خلافت او آخر عمر کے 80 سال 85 سال عمر کے بغاوت ورترا پیدا شو. سخلق دا حضرت عثمان مخالف شول، دا حضرت عثمان دشمنان شول، غوختلے چه حضرت عثمان نہ خلافت والی، غوختلے چه حضرت عثمان معزول کی، غوختلے چه حضرت عثمان دا خلافت تاج دا غد سر نلری کی. پدے کوشش بانے اغی منڈا شروع کا بغاوت کو او ټول مدینه منورے تراغل دا حضرت عثمان دا کورنے چار چاپیرا معاصرو کا. اس محرم تیر شو، تاسو و قتل او تاسو اولیدل چیز شیعگان باہر روتل او دا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا شہادت باندے ماتمو کو. منگو حسین دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر دے، دا پیغمبر نور نظر دے، دا پیغمبر نور چشمان دے او دا پیغمبر دا خاندان دے. منگ پا حضرت حسین بانے او دا حضرت حسین پا شہادت باندے فخر کو. منگوایو حضرت حسین اغا انسان دے چے دخپل نکا پٹکے، دخپل نکا مشن، دخپل نکا دن، دخپل نکا عظمت او دخپل نکا مشن یہ اونا غرزولو زانے ٹکڑے ٹکڑے کو خود پیغمبر مشن اونا غرزولو. حسین کامیاب شو. دا سیدہ پسور وای حسین کامیاب شو، پسور وای حسین کامیاب شو. او دغه حسین بانے دریو رزی اوبا بندے وے، سو رزی دریو رزی پہ اوبا بندے وے. او پا شہادت کے دا حضرت حسین استاز حضرت عثمان بانے 40 رزی اوبا بندے وے. 40 ورزے حضرت حسین پسہرا کے بند و قید و حکومت بادشاہت وزارت طاقت اسم وسرنو ٹول وسر 70 کسانو. او حضرت عثمان پا دار الخلافہ کے ناستو حکومت وسرو، فوج وسرو، طاقت وسرو، زور وسرو، حکمرانی وسرو. خو حضرت عثمان وے دا مدینہ منورہ دا او زنغوالم چے مدینہ منورے کے زما دلا صدچا وینت تویشی. 40 ورزے پخپل کور کے پا دار الخلافہ کے پخپل حکومت کے پخپل دار الخلافہ کے محصور وہ 40 ورزو پورے اگا کوئے چے حضرت عثمان پخپلو پیسو آغشتے ہو دا آغے اوبا پہ بندے وے. اگا مدینہ چے حضرت عثمان دا حکومت لاندے وا اگا پہ بندوا. حضرت عثمان 40 ورزو پورے پکور کے بندو، روٹائی اوبا او خوراک عرصہ بندو. حضرت عثمان تا ہوئے عثمانہ 40 ورزے تیرے شوئے، روٹائی دے نشتا، خوراک دے نشتا، اوبا دے نشتا، جون سنگ تیرے. حضرت عثمان ورتو فرمائل سہر را پاسم پیشمنی کے دا پیشمنی پنیت بانے دا قرآن تلاوت کوم او بیا ماخام کے بیا دا افطاری پنیت بانے دا قرآن تلاوت کوم. وائے سبحان اللہ، پسورہ وائے سبحان اللہ.
علماء کرام ناستی بیا خلق شهیدان کیږي د دین په وجه باندې څوک شهید شي داغه په شهادت باندې زمکه گواہی څوک شهید شي داغه په شهادت باندې جماعت گواہی څوک شهید شي داغه په شهادت باندې میدان گواہی څوک شهید شي داغه په شهادت باندې آسمان گواہی څوک شهید شي داغه په شهادت باندې مجاهدین گواہی څوک شهید شي داغه په شهادت باندې داغه فضا گواہی په دې ټول کائنات کې حضرت عثمان هغه شهید دی چې کله شهید کېدو قرآن ورته مخې ته پروتو او حضرت عثمان وینا د قرآن په مصحف باندې او د قرآن په آیاتونو باندې توی شوه او حضرت عثمان د قرآن تلاوت کولو او د قرآن آیات فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم په دې باندې د حضرت عثمان وینا توی شوه گویا د حضرت عثمان په شهادت باندې خپلا د الله پاک قرآن گواه ده وای سبحان الله پس وای سبحان الله نو استاسو دا وړوکې ماشوم نن چې چا ختم کړي دام عثمان دی الله پاک دې د حضرت عثمان پشان د دین خدمت ته قبول کړي د نوم مې واورېدلو حضرت مولانا امان الله صاحب راته وښودلو حضرت عثمان ټول رایات شو داسې ناشنا سړی و حضرت عثمان حضرت آدم دنیا ته راغلی دی حضرت عیسی راغلی دی حضرت نوح راغلی دی حضرت ادریس راغلی دی حضرت ابراهیم راغلی دی حضرت یعقوب راغلی دی حضرت اسماعیل راغلی دی حضرت اسحاق راغلی دی حضرت دانیال راغلی دی 1,24,000 کم و بیش انبیاء راغلی دی او دې انبیاء باندې خلکو ایمان راوړی دی او په دې ټول کائنات مومنین کې د حضرت آدم نواله تر قیامت سحر پورې چې سونه خلق د ځمکې د پاسه مسلمانان شوي دي د آسمان د لاندې په دې ټولو مومنینو کائنات کې یو کس داسې نشته چې الله پاک نے جنت په پیسو اغشته تاسو چرته اوردلی چې دی یو سړی جنت په پیسو اغشته په زور وایا اوردلی مو دی نور په زور وایا اوردلی مو دی پوچت आवाज وایا اوردلی مو دی په دې ټول کائنات کې په دې ټول کائنات کې په دې ټول کائنات کې مور داسې زوی نه دی پیدا کړی چې هغه الله پاک ته د جنت قیمت ورکي یوه موقع داسې راغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم جماعت کې کېناستېدلو مؤمنان ورته ناستو صحابه کرام ورته ناستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما طالبانو صحابه کرامو مؤمنینو سبا جهاد ته روانېږو ډېر سخت جنگ دی ډېره سخته موقع ده او ډېر اکلک دشمن دے چند پکار دا پیسے پکار دی تعاون پکار دے تعاون وکي ټول خلق ناستو حضرت عثمان پکې ودرېدلو د قرآن قاری حضرت عثمان ودرېدلو و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما طرفنا دې جنگ د پاره 100 اوخان شول وای سبحان الله 100 اوخان داسې چې هر اوخ د پاسه به د هغې زمانې د جنگ تمام اسلحه او تمام اسباب موجود وي پیغمبر وی خدایا عثمان ته اجر ورکې د عثمان شکریه ادا کا عثمان کېناستېدلو بیا پیغمبر وی خلګه جنگ ډېر سخت دی مقابله ډېره سخت ده دشمن ډېر طاقت کې دی نور اوخان پکار دی بل یو مسلمان پاسئ بیا حضرت عثمان پاسې دلو و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سل اوخان زما طرفنا نور واخلا او هر اوخ باندې به د جنگ ټول سامان موجود وي سونه اوخان شول په زوره وای سونه شول نور په زوره وای سونه شول 200 اوخان حضرت عثمان ورکل پیغمبر و عثمانا جزاک الله تا ته دی الله اجر درکې کینا بیا پیغمبر اعلانو کو عثمان خلګه نور پکار دی نور په دې باندې کار نه کیږي دشمن ډېر تکړه دی ډېر سپر پاور دی ډېر قوت والا دی نور چند پکار دا بیا حضرت عثمان ودرېدلو و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما طرفنا 100 اوخان سره د سامان نور واخلا سونه شول پزور وای سونه شول نور پزور وای سونه شول 300 اوخان ورکل پیغمبر وی حضرت عثمان ډیره چندره وړه
خلقا اوس نقد پکار دی نقد لارا کې چیزو خرچه بکیږي هغه د پاره نقد پیسې پکار دی بیا عثمان پاسې دلو جمعات نه وتلو پیغمبر تشریف فرماو حضرت عثمان لاړو بیا د کور نه واپس راغو غټه تیلې راوړه پاغه کې اشرفی د سرو زرو پیسې وی دینار د سرو زرو دینار او اشرفی او درامو غټه تیلې راوړه پیغمبر په منبر باندې ناستو حضرت عثمان را دن شو تیلې کھلاو کا و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نقد واخلا پیغمبر جولای کھلاو کا حضرت عثمان ټول تیلې د پیغمبر په جولای کې خالقا و سبحان الله بیا پیغمبر خپل لاس مبارک بده پیسو کې داسې دن کو او داسې بیراوچت کل خدایا لویا ربا زد عثمان ناراضیم تد عثمان ناراضی شاه به دا بل لاس وردن کو پیسې به داسې راوچته کې اب داسې لاندې غرزه دے او پیغمبر به فرمایل خدایا زد عثمان ناراضیم تد عثمان ناراضی شاه به لاس وروچت کو خدایا زد عثمان ناراضیم تد عثمان ناراضی شاه به لاس وروچت کو پیسې بلاند راوشته عثمانا خدایا زد عثمان ناراضیم تد عثمان ناراضی شاه لاړه محفل قافله لاړه لارې کې دا ټول او خان او دا سونه خوراکو ختم شو پیسې ختم شوه خلکو مجاهدینو اسونه راواغشتل اسونه ذبح کول پیغمبر ته اطلاع راغه پیغمبر وې اسونه مذبح کوي الله به استاسو مدد کوي وې قتل لره نه یو قافله را روانه ده لره نه او دوړه راوچته شو او چې راو رسیدا نو حضرت عثمان 1000 او خان نور را لګلو وای سبحان الله پس ورا سبحان الله اغا خان چې پیغمبر وکتل بیا پیغمبر اعلان کو اعلان عثمانا نن نبات تا ته اجازت ته چې تسکه کوا تا سره به حساب کتاب نکېږي علما لیکي په دې ټول کائنات کې یو واحد حضرت عثمان دی چې الله پاک نے جنت په پیسو باندې واغشتلو وای سبحان الله حضرت عثمان ټول قیمت د جنت ادا کو او واغشتلو نن د مولانا امان الله صاحب شاگرد دا عثمان وړو کې غونه پیشوګره کم دی ناس ودرېګا ماشاءالله دا وګوره دا عثمان دی نن دم د قران ختم کړی ان شاء الله تعالی زمونږ د الله نه امید ده چې دیبم د حضرت عثمان پشان الله پاک د دین خدمت او داغه د نوم اثرات او داغه برکات د نصیب کی وای په زور امین نور په زور وای امین حضرت مولانا امان الله صاحب حضرت مولانا عبدالبصیر صاحب او دا نور علماء کرام دا ټول زمونږ مشران دي دا زمونږ دوستانم دي او د عثمان ختم دی په دې ختم خوشحالي کې اخره کې تاسو ته یو ښکلی پیغمبري عمل او پیغمبري تحفه در کوم بیان کم درته په دې او چې خپل کور کې روټۍ نه خورم دا کم او چې تاسو کوئ او تمانه پورا پیغمبري عمل او وظیفه غواړي په زور وای بیان کم درته نور په زور بیان کم درته داسې وظیفه لکه اصرار خوش نصیب ده یو لورم حافظ شو بل لورم حافظ شو زویم عثمان حافظ شو او بل ماشومه 20 سپاره یاد کړی دي تاسو غواړئ چې تاسو ماشومان د قران حافظان شي غواړئ په زور وای غواړئ او جی کی مخن نشتا په زور وای غواړئ نور په زور وای غواړئ به داسې عمل در تخایم داسې وظیفه در تخایم چې چرته قدم کې دې قدم کامیابی راځي استغفار کولی بیان کم نور پزور بیان کما نور پزور بیان کم داسې وظیفه چې نن نه عمل کرا والے داغه په برکت باندې شوګر بلډ پریشر کینسر دردونه تکلیفونه امراض بیماریاں جادو دار سال اللہ پاک ختم کی بیان کم نور پسور ہوئے بیان کما نور پوچھت آواز ہوئے بیان کم بے واو رہی
یو خبره ده دا د دنیا خبرې شوې او آخرت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم درته आवाज وکي چې مولانا امان الله صاحب شاکوټ کې پروګرام جوړ کړو او قاسم طالب جامع ابو هرره راغوخته هغه تاسو ته یو پیغمبري وظیفه خودلې وا او چې چا په هغه وظیفه عمل کړي پیغمبر اعلانو کې چرا شي او ما سره سلام وکي لاس ملاو کوي داسې سلام د پیغمبر داسې سلام غواړي پزور وای غواړي نور پزور غواړي خلق بیا ووري روزانه ورځ کې کم از کم 50 ځله او زیات نه زیات چې سونه ویلې شي چې سونه ډیر ویلې شي تا ته پکې فایده ده خو کم از کم 50 ځله روزانه وایا صلی الله علیه و آله وسلم وایا روزانہ ورځ کې 50 ځله صلی الله علیه و آله وسلم ویل دستا کار دی او استاد د کور نه بیماریانه دردونه تکلیفونه امراض غمونه بلډ پریشر شوګر کینسر جګړه جادو فساد ختمول زما د رب کار دی کوي به عمل ان شاء الله پزور وای کوي به ان شاء الله او دویم دا چې قیامت پورز را پاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس د سره ملاو شو د پیغمبر شفاعت او د پیغمبر نظر کرم او د پیغمبر عنایت ملاو شو به مولانا امان الله صاحب ناسته مفتی عدنان صاحب ناسته مولانا عبدالبصیر صاحب او مولانا شاهد صاحب او نور علماء کرام ناستی پورا ذمہ داری سره وایم چاته چې قیامت پورز د پیغمبر لاس د پیغمبر محبت د پیغمبر عنایت د پیغمبر شفاعت او د پیغمبر توجه او د پیغمبر نظر کرم ملاو شو بیا د جهنم پور کې او د جهنم پشولو کې دونه طاقت نشتا چې د یو سړی پلاس کې د پیغمبر لاس وي او جهنم اوسوځي کو به عمل ان شاء الله پس ورو کو به ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين